القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف ثم عرضهم على الملائكة. د دې آیاتنا تمام تفاسیرو فضیلت علم ثابت کړی دی چې علم دا افضل دی د عملنا. ملائکو کې علم نو عمل پکېو که چرته استخلاف او خلافت تعلق د عمل سره درلودلې نو پکار دا د چې عمل کې خو ملائک ډیر مخکې دي 40 غنټې هغه په عبادت کې مصروف دي. استخلاف د مزمکه باغوي ته حواله شوو لیکن د دې باوجود چې هغه عبادت زیات دي خلافت د مزمکه ورته نه حواله کوي ولی علم کم دی او آدم علیه السلام ته په دې وجه حواله کوي چې علم سره زیات دی. نو د خلافت لپاره د امارت لپاره د مشرۍ لپاره د ټولو نه اهم صفت سره علم. دیم تفسیر قرطبي وایي بلکې تمام تفاسیر را نقل کړي چې د ځمکې د خلافت لپاره د امارت مسلمانانو لپاره اهلیت ته قضا شرط دی. په دې کې بعد قضا اهلیت موجود وي. اهلیت ته قضا معنا څه ده؟ اجتهاد به مجتهد به استنباط ته حکم به د نصوص نه کولای شي. هغه چې د دوه خرو وربش نشي بیلولې هغه د دې قابل نه دی چې هغه په خلکو باندې سو کی مشري وکي او هغه په خلکو باندې خلافتونه امارتونه وکي. هغه غریب د دوه خرو وربش نشي بیلولې او ته دون لوی مسله والکه دی وجنا په دې ریاستونو کې د هر څه نه وړاندې قتل پکار دی چې دې سړي کې اهلیت تقاضا شته که نشته. اول علم بیا اهلیت تقاضا. دویم شرط اهلیت تقاضا د پاره دا وي چې دې به په کارونو کې د فوج او دارنګي د فوج په نظم و نسق کې مهارت لري. که په دې کې مهارت نه لري بیا هم قابل د دې نه دی. دې به فوج سنبالولی شي. یو سړی دوه کسان نشي سنبالولی ته ته ټول ملکاواله کې خپل کور نشي اداره کولی خپل کور نشي سنبالولی ته ورته د ټولې دنیا خلافت حواله کې دا د چا نه زده کړه. دریم شرط پکې دا وایي چې هغه به قدرت لري په تنفیذ د حکم باندې معنا د ظالم نه به د مظلوم دپاره بدل اخیستلی شي. یو سړي په مخ کې ظالمان ترقي کوي بدل اخیستل خو په ځای پرېږدوه ظالم معزولولی نه شي نو دی به څه امارت وکړي او څه خلافت به وکړي. نو اهلیت قضا اجتهاد یو دارنګي علم په نظم و نسق د فوج باندې او دریم دا چې د مظلوم د پاره د ظالم نه بدلا اخیستلی شي. په دې باندې توان لري قادر په دې باندې وي چې دا ظالم نه د مظلوم د پاره څه واخلي بدلا او چې ظالم نه د مظلوم د پاره بدلا نشي اخیستلی بلکې نورم حمایت کوي د ظالم دیم تی ویریږي ناغه قابل د دې نشي جوړېدلی. د دې وجنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خطبه کې تاسو وګورئ ستاسو په نظر کې د ټولو نه قوي او مضبوط چې څوک دی زما په نظر کې هغه د ټولو نه کمزوری دی او ستاسو په نظر کې چې څوک کمزوری دی هغه زما په نظر کې د ټولو نه قوي دی. ځکه د هغې کمزوري څنګ ته زه ولاړ یم او هغه چې زورور تاسو ښکاري هغه ځان نه دی نو هغه ځان نه د دې مقابله کولی شي. دا د هغه ورنۍ خطبه وه چې کله د خلافت دغه ورسره وشو بیعت ورسره وشو ډومبنۍ خبره دا وه او بیا ورته وایي ان زغتو فقوموني که ما نه چېرته خطایي وشي سم مې کوي. موږ کې خو دا مصیبت دی چې موږ ځان په خپله سم ګڼو هر څومره غلطیانې چې راته کېږي موږ د هغې دپاره توجیحات کوو. دا کوم ځای کې دي؟ ابوبکر رضی الله عنه غونته کې هستي هغه ورته وایي ان زغتو فقوموني که زه کوږ شم نو ما سم کوي. نو دا هغه د خلافت ځمکې دپاره دا شرطونه دي. آدم علیه السلام کې دا ټول موجودو ځکه ورته وایي انی جاعل فی الارض خلیفه